बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी د क्लास 7 साइंस ته آنلاین نمبر چپټر دی او په دې کې اولنې ټاپک چې دی هغه ډایجسټیو سیستم دی د سرکاري سکولونو کتاب دی د ډایجسټیو سیستم باره کې به تاسو ویلي چې د دې ټول کار چې دی د خوراک سره ډیر ماشومان چې دی په دې باندې پوهیږي خو د کلاس 7 په ساينس کې دا څنګه ورکړل نو راځي چې تاسو په دې باندې پوه کوم په غور یو اورئ تاسو کې پیدا چې تاسو په پوه شئ. The system which helps us to take food, digest and absorb it in the body to gain energy is called digestive system. اوس digestive system یاد ساتئ چې هغه درې کارونه کوي. مونږ خوراک خورو د خولې په ذریعہ نو دا لاندې سیستم ته لاړ شي. digestive system کوم ارګن سي دا اوس مونږ تفصیل باندې وایو. نو دا الته کې چې دی مونږ خوراک واغس دا خوراک هضميږي او دا خوراک جذب کیږي. درې خبرې دي: خوراک اغستل، خوراک هضمېدل او خوراک جذب کېدا. زمونږ په جسم کې دا څوک کوي؟ دا ډایجسټیو سیستم کوي. ټو گین انرژي in the body to gain energy is called digestive system. دا ټول کارونه چې کیږي نه دا زمونږ په جسم کې دننه کیږي او دا څوک کوي؟ دا ډایجسټیو سیستم کوي. دې ته موږ نظام انهضام وایو اردو پښتو کې. د دې کار صرف د خوراک سره یو دا بل دا کار کوي چې موږ کوم خوراک خورو نو دا هضمي دغه هضمولو لپاره چې کوم سیستم دی زمونږ په باډي کې نه هغه ته موږ ډایجسټیو سیستم وایو. نو هیومن بینګز ایټ اینڈ ډرینک ا ویرایټي اف میټیریلز. مونږ په خپل روزمره ژوند کې مونږ ډیر شیزونه خورو او ډیر شیزونه داسې دي چې هغه مونږ سکو. نو these materials enter the body from mouth and then pass through the whole digestive system. د خولې په ذریعہ باندې مونږ دا خوراکونه دا شیزونه مونږ چې دی وسکو د ډایجسټیو سیستم د ارګن نه پاس کیږي او دا هضميږي. څنګه کیږي دا اوس مونږ تفصیل باندې وایو. Let's study this system and its components in detail. وای راځي چې دا سیستم مونږ په ډیټیل باندې چې دی وایو په تفصیل باندې. نو ډایجسټیو سیستم یو څو حصو ته ډیوایډ کړل، 15 حصو ته مونږ ډیوایډ کړل. په دې کې به اولنی حصہ مونږ راوالو چې هغه ته اورل کیویټي وای او اورل کیویټي مونږ بل نوم وای بکل کیویټي. اوس اورل کیویټي یا بکل کیویټي څه ده نو په پیراګراف کې دا پیراګراف چې تاسو ته وای تاسو بیا پوه شئ. Oral cavity is lined by lips. Oral cavity چې دا موږ خولې ته وایو او د دې لاره چې کومه ده نه هغه زموږ شونډې دي. نو کله موږ خوله چې دی کولاو کو نو زموږ ډایرکټ چې دی غاښونه دي او چې دی لاړې دي او ژبه ده نو دې ته موږ چې دی اورل کیویټي وایو. It contains teeth. په دې اورل کیویټي کې غاښونه دي and tongue او ژبه ده. وز غاښونه او ژبه څه کار کوي؟ teeth work to chew and grind the food mechanically. زموږ غاښونه چې دي په دې باندې چې دی موږ شپن وهو دا خوراک چې دا به موږ معده کوو لکه ماشین. tongue bears taste buds. زموږ چې کومه ژبه ده په دې باندې موږ د یو څه ذایقه چې دی هغه موږ ګورو د دې د ذایقې دپاره کوم سیلز چې دي هغه پې موجود دي. hence tells us about the taste and texture of food. نو چې کله موږ خوراک په خوله کې کیږو نو زموږ ژبه موږ ته دا وایي چې د خوراک خوږ دی که دا تریخ دی که دا تریو دی او د خوراک بناوټ څنګه دی د خوراک چې دی دا څنګه جوړ دی. it also helps to roll the food into bolus for swallowing. کله چې موږ غاښونه باندې خوراک بالکل میده کو نو دغه خوراک چې کله میده شي د دې نه چې کوم سیس جوړیږي نه هغې ته موږ بولس وایو او دغه خوراک چې زموږ د خولې نه شاته طرف ته یعنې مرۍ طرف ته چې کله ځي نو هغې ته موږ سویلوینګ وایو او دا چل څوک کوي؟ دا ژبه کوي. که فرض که دا ژبه نه وي نو بیا موږ دا دوه درې ګوتې دننه کول او د خوراک په چې دی موږ مرۍ طرف ته چې دی موږ ټیل وهو. salivary glands are also found in mouth. اوس په دې خوله کې یو ډېر اهم سیز موجود دی چې هغې ته موږ salivary glands وایو. salivary glands داسې یو سیز دی چې دا زموږ په خوله کې د لاړې پیدا کوي which produce a watery fluid. دغه watery fluid دا ټکي چې دی نو دا موږ د لاړو دپاره استعمالو. د سلیوه هغې ته موږ لاړې وایو which keeps the mouth wet او د دې د وجې نه زموږ خوله چې دا هغه لمدی. او it also contains an enzyme ptyalin. دغه لاړې چې کومې دي د سلیوري ګلینډ چې کله دا لاړې پیدا کېږي نو په دې لاړو کې یو انزایم دی. انزایم دې ته وایي چې هغه یو ریاکشن چې دی سیوا کوي، یو ریاکشن تیزوي، یو ریاکشن سټارټوي. نو زموږ په لاړو کې یو انزایم موجود دی چې هغې ته ټایلین انزایم وایي which performs digestion of carbohydrate starch in mouth. او دا ټایلین انزایم زموږ دا کار کوي چې زموږ په خوله کې د کاربوهایډریټ ډایجیشن چې شروع کېږي نو دا څوک شروع کوي؟ دا دغه ټایلین انزایم شروع کوي. یعنی د خوراک چې د شپږ ګروپونه دي نو پاکي یو ګروپ کاربوهایډریټ دی. نو کاربوهایډریټ چې کله هضمېږي نو دا زموږ په خوله کې چې دی هضمېږي. دې ته موږ سټارچ لیکل دی. کاربوهایډریټ دپاره چې دی په خوراک کې چې دی موږ سټارچ ټکی چې دی استعمالوو. اوس
په خوله کې چې دی خوراک میده شو، جبې دی چې دی هغه شاته کو، بیا زموږ سره یو بل پایپ شروع کېږي د دې مرۍ نه د معدې پورې تللی، هغه غټ پایپ ته موږ وایو اوساپیګس. اوس اوساپیګس څه پیپ دی؟ Food enters the esophagus which is a long tube that opens into stomach. خوراک د مرۍ نه راغی، چرته راغی؟ یو بل پایپ ته راغی، ته اوساپیګس وایي، او دا پیپ چې دی نو دا لاندې د معدې پورې تللی. bolus passes through it slowly and enters the stomach. ما تاسو ته خوراک چې کله په خوله کې معده شي ته موږ بولس وایو، نو هغه بولس چې دی هغه په اوساپیګس کې رو لاندې راځي او معدې ته ورسېد. اوس چې کله معدې ته ورسېد، معده کې څه چلی؟ سټمک چې دی موږ معدې ته وایو. نو stomach is a thick walled sac like structure. معده چې دا د تیلې په شان یو شکل لري دی، او د دې معدې نه چاپیره چې کوم والز دي نه هغه ډېر زیات پیړ دي which perform many function. was دغه والز چې دي دا ډېر کارونه کوي، یا دا معده چې دا ډېر کارونه کوي. it stores food for some time. په دې معده کې د خوراک چې د اوساپیګس نه راشي نو دا لږ څه حد دپاره دلته کې ایثار شي. its thick muscular walls move against each other and helps to churn and grind the food. او اوس دا سټمک چې دی دا چې د کوم والز نه جوړه ده، دا چې د کوم پټونو نه جوړه ده، نو دا پټونه دا چې وکړي چې دا خوراک چې دی دا معده را معده کی، خوراک چې دی تاو راتاو کې دا معده را معده کی، نو بالکل معده شي نو its wall secretes hydrochloric acid and an enzyme pepsin. اوس معده چې دا نو دا د دننه طرف نه یو قسم اسید خارجي چې هغې ته مونږ هایدروکلوریک اسید ورته وایو، HCl ورته وایو، and an enzyme pepsin یو بل انزایم چې دی هغه خارجي نه هغې ته مونږ پیپسین وایو. both these secretion helps to digest protein. اوس کاربوهایډریټ چې نو هغه زموږ په خوله کې هضم شو، خو په معده کې دغه HCl او دا پیپسین دا کار وکړي چې زموږ کم پروټین دی په خوراک کې نه هغه دلته کې هضمېده چې دا هغه شروع شي. بیا د معدې نه د خوراک چېرته لاړ شي؟ سمال انټسټاین ته لاړ شي، مونږ چې ورته وړې کولمې وایو. نو اټ از لانګ، دا کولمې چې دا ډېر زیاتې اوږدي، نیرو دا چې ډېر زیاتې تنګي، کوایل ټیوب او دا کومې کولمې چې دي نو دا تاو شوي راتاو شوي. اټ از اباؤٹ 6 to 8 meters لانګ، دا د چین والا د 8 میټرو پورې دا سمال انټسټاین اوږدي. اټس first part just of the stomach is called duodenum. د معدې نه چې لاندې کوم وړوکې کولمې سټارټېږي نو د هغې وړوکې کولمې اولنی نوم ته مونږ وایو ډیوډینم which is about 30 centimeter in length، او دغه ډیوډینم چې دی نو دا 30 centimeter اوږدي. here digestive juices enzyme from liver and pancreas meet the semi-digested food coming from the stomach. کله چې د خوراک د ډیوډینم ته لاړ شي نو د خوراک په دې کې لا پوره هضم شوی نه، نو دې ته د دوه نور ارګنز دي چې یو ارګن ته مونږه لیور وایو او بل ته مونږه پنکریاز وایو. نو لیور دا چلوږي چې دا د سمال انټسټاین ته جوس را پرېږدي، د دې خپل انزایم یې هغه ته را پرېږدي، او پنکریاز ولګي نو هغه ته خپل انزایم را پرېږدي د سمال انټسټاین ته. نو دیز انزایم کمپلیټلی ډایجسټ فود. نو دا انزایم دا کار وکړي چې د خوراک مکمل طور چې دی دا هضم کړي. in the last part of small intestine finger like microscopic structure are present which is called villi. نو په دې سمال انټسټاین کې په اخر کې زموږ د لاس د دې غټې ګوتې په شان سیزونه راوتي چې هغې ته مونږ وایو ویلای. نو these villi absorb the nutrients, carbohydrates, protein, fats and allow them to enter the blood. نو دغه ویلای دا چې وکړي چې دا کاربوهایډریټ جذب کړي، پروټین جذب کړي، پیټس جذب کړي او دا بلډ ته چې دی پاس کړي. نو یاد ساتئ خوراک چې کله د وینې سره شاملېږي نو هغه د کوم ځای نه شاملېږي؟ نو هغه د بلډ نه شاملېږي، د سمال انټسټاین نه شاملېږي. بیا د لارج انټسټاین، نو لارج انټسټاین د ټول نه غټه کولمه. نو this is the last part of digestive system. دا د digestive system د ټول نه اخرنۍ حصه ده. undigested food is stored here for some time. کم خوراک چې هغه نه هضمېږي نو هغه په د لارج انټسټاین کې لږ وخت لپاره سټور شي. water is reabsorbed and remaining waste material is excreted out of the body through anus. water is reabsorbed، اوبه چې دي هغه دوباره دلته کې جذب شي and remaining waste material is excreted، او کم څیزونه چې هغه ډېر زیات فضولي زموږ بدن ته د هغې ضرورت نه وي نو هغه وځي out of the body through anus. د لارج انټسټاین د ټول نه کم اخرنۍ حصه چې دی هغې ته موږ انس وایو. نو د هغې په ذریعه باندې د خوراک چې دی وځي. نو دا و ډایجسټیو سیسټم. زه امید کوم په دې به تاسو پوه شوي یې. میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.